أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ يقينا راغله دیتا تا خبر د موسی اذ ناداه کمخچی آوازو کو غتا ربه رب ددو بالواد المقدسی وادی پاک کی توا چی توا دا اذهب لارشا الى فرعون تا انه طغا یقینا د سرکشی کړی دا فقل نوایا هل لك آیت غواړي الى ان تزکا دا چې پاک شیتو واهدیک الى ربک اولار خیمزو تا تا رب ستا تا فتخشى نتب خشیت والشی فأراه الآية الكبرى نويخو ولادتا نخغتا فكذبا ند تكذيبك وعصى او نفرماني وکړه ثم ادبر بیایشا وګرځولا يسعى کوشش وکړو فحشر فنادى نراجم اکړل نو आवाज وکړو فقال انا ربكم الاعلى نو وی زه رب تاسو يم اوچت فأخذه الله نراوني دلرا الله نكال الآخرة والأولى فسزا د اولنی خبری فسزا د ورستنی خبری او د اولنی ان فی ذلك یقینا فدیک لعبرة خامخا نصیحت عبرت لمن اغشا د پارا یخشا چی خشیت لري. الاتاک حدیث موسی د دې زینا د دنیوي عذاب یره ده په ذکر د واقعي د فرعون او د آل فرعون د موسی علیه السلام سره او د دې واقعي د مخکنی صورت د مضمون سره تړون او ربط داسې دی چې مخکې د الله رب العزت د لخکرو ذکرو په قسمونو سره چې دا غینه یا مراد هواګانی وی او یا دا غینه مراد ملائکو. نو په دې ځای کې کافرانو تیار ده کچرته تاسو په خپل سرکشی کې دغه شانیه او مخالفت کوي د رسول نو الله رب العزت ته د فوجونو دراجمه کولو ضرورت نشته، صرف هواګانو ته امر کوي، صرف ملائکو ته امر کوي او یا اوبو ته امر وکي لکه څنګه چې په واقعا د فرعونیانو کې شوی ده، فرعونیان هلاک. نو دا ستاسو باندې هم عذاب راتلون کې ده بیا که چرته تاسو منع کېږئ نه. دغه شان دا مخکنی آیتونو کې دا خبره معلومه شوه چې مکی والو سرکشی کوله، د بعث بعد الموت نه انکار کو، انا لمردودون فی الحافری او تلک اذن کرة خاسره، دا خو بیا د تاوان راتلل دی واپسو. نو د دې په دې خبرو باندې نبی علیہ السلام ته به تکلیف رسیدو. نو په ذکر د واقع د موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام د پاره تسلی ده چې داسې یوازې ستا سره نه ده بلکې ستانه مخکې موسی علیہ السلام تم خلقو دغه شان تکلیف رسولی. دغه شان د کافرانو د مکی سرکشی بیان کړه. نو اوس هغوی ته یره ورکوي چې ستاسو د سرکشی په مقابله د فرعون د سرکشی کې اسم نه ده او ستاسو طاقت او قوت په مقابله د فرعون کې اسم نه ده. الله رب عزت فرعون هلاک کړی دی او د هغه د سرکشی هغه ته څه فایده نه ده رسېدلی. نو تاسو هم سرکشي پرېږدئ کنې چې تاسو باندې به هم عذاب راشي. هل اتاک حدیث موسی،
یقینا راغلی تا ته خبر د موسی. هل عام طور د تپوس د پار راځي په دې ځای کې دا په معنی د قد دی چې معنی د یقینا، او که چېرته دا په خپله معنی هم شي نو بیا هم دلته استفهام او تپوس چې دی دا د تقریر دپاره دی. عام اسلوب دي چې اکثر یو خبره یو سړي ته رایادی او تا ته پته ده چې ده ته د دې خبرې خبر شته، ته ورته وګوره ته خبر نه ته نه خبر، نو دا مونږ دغه شان دي سوم دا مونږ هم دا تپوس کو په پښتو کې هم دا اسلوب چلیږي. نو دغه شان خبر ده تا ته آیا تا ته راغلی دی خبر د موسی، مطلب تا ته راغلی دی، بالکل د ته راغلی دی. کم وخت د هغې وخت ذکر کوي به طور خاص چې کله موسی علیه السلام ته نبوت میلاویږي په وادي طوا کې د تور غر کې الله رب العزت موسی علیه السلام ته نبوت ورکو او هغه ولیږو فرعون ته. او د موسی علیه السلام او د نبی علیه السلام د یو بل سره مناسبت هم شته په دې اعتبار سره چې موسی علیه السلام ته هم الله کتاب ورکړی دی، شریعت ورکړی دی نوی، نبی علیه السلام ته هم ورکړی دی. موسی علیه السلام ته هم نبوت میلاو شوی په غر کې په کوه تور کې، نبی علیه السلام ته هم نبوت میلاو شوی په غار حرا کې په غره کې. دا شان د نبی علیه السلام د بعثت ځای دا مقدسه وادي د مکه او د موسی علیه السلام د بعثت ځای دا هم مقدسه وادي دا طوا. نو په دې اعتبار سره به طور خاص زیات ذکر په قرآن کې د موسی علیه السلام راځي. موسی علیه السلام چې کله الله رب العزت و تاوازو کو د پیغمبرۍ ورکولو دپاره په وادي مقدسه کې په پاک میدان کې چې د هغې نوم طوا دی، نو ورته ووایي اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون ته لاړ شه هغه سرکشه دی، دعوت ته ورکړه چې د سرکشۍ نه راوځي. سرکشي څه کړې ده؟ د الله بندگان خپل بندگان جوړ کړي دي، خلقی عابدان جوړ کړي دي، ځان خلقی غلامان جوړ کړي دي، کفر او شرک کوي، ظلم کوي، خلق د حق نه منع کوي، او به طور خاص د بنی اسرائیلو سره ظلم کوي، د یعقوب علیه السلام د اولاد سره. نو ته هغه ته لاړ شه او چې لاړ شي په بهترینه طریقه باندې ورته دعوت ورکړه، په نرمۍ سره په ښکلي انداز کې څه ورته وایه هل لک الی ان تزکه. دې خبره کې ستا سره رغبت شته چې ته ځان پاک کړي، چې پاکي اختیار کړي، د پلیتی د شرک د کفر د ګندګي دا پرېږدي او توحید ته راشي او ایمان ته راشي. د دې خبرې طرف ته ستا رغبت شته، او که رغبت دی نو زه درته بیا لار ښیم، واهدیک الی ربک، زه درته ستا رب ښیمه، ستا د رب معرفت در کومه، هغه طرف ته دې رابلمه، فتخشا، نو ته به د هغه نه خشیت اختیار کړي، یره به اختیار کړي. نو دوه قسمه خبرې بیان کړي. علما دې ته تخلیه او تحلیه وي. تخلیه دا مطلب چې ځان سړی د رذایلو نه د ناکاره خویونو نه پاک کړي، د هغې نه ځان خالي کړي، او بیا د هغې نه وروستو ځان په بهترینو صفاتو باندې ښکلی کړي، مزین کړي. نو د تحلیه دا مطلب دواړه خبرې پکې راغلي. لومبی ځان د شرک او د کفر د ګندګۍ نه پاک کا، او بیا ځان ښایسته کا په خشیت سره. فاراه الآیة الکبرى، بیا موسی علیه السلام ته د خپل نبوت نښې هم وښولې، او غټه نښه الآیة الکبرى، غټه معجزه. د دې نه مراد یا خو ټولې معجزې د موسی علیه السلام دي، چې موسی علیه السلام ته الله ډېرې معجزې ورکړې، 9 معجزې مفسرین بیانوي، او د دې ذکر هم راغلی دی په سورة الاعراف کې. او یا مطلب دا چې دا الآیة الکبرى نه مراد یوه معجزه ده د امسا، چې هغه معجزه غټه معجزه په دې اعتبار سره وه چې هغه د هغې څو اړخونو یو طریقه باندې هغه معجزه نه وه، بلکې په ډېرو طریقو باندې به هغې معجزه اختیاروله. لومبی دا چې دا
لرګي امسا د لرګي جوړه وه او چې موسی علیه السلام به ور پرېښوده نو هغه لرګي نه به هغه اژدها جوړه شو مار به ترې جوړ شو نو جنس به بدل شو نو یو پکې دا معجزه وه دویم دا چې مخکې بغیر سا نسیزو بیا پکې سا راغی لرګي بغیر سا نو جمادو پای کې حیات راغی دغه شان لرګي مخکې یو شانو او چې کله ور وغورځولې شو لږ وړوکی او کشو او د هغې نه وروستو غټه اژدها جوړه شوه اجزای سیوا شو دغه شان ډېر رعب لرو ډېر زیات رعبناک وه او هیبتناک وه او ډېر شي څیزونه د جادوګرانو په مقابله کې هغه ډېرې څیزونه په یو ځای باندې هړپ کړي وو خوړلي وو نو د هغې په اعتبار سره په دې وجه باندې دې ته الآیة الکبرا وایي غټه معجزه ورته موسی علیه السلام وښوله فکذب وعصا فرعون خبره ونه منله تکذیب وکړو ته دروغ وایي وعصا د نافرمانۍ اعلان یې وکړو فکذب تکذیب یې وکړو په ژبه باندې وعصا او نافرمانی وکړه په عمل سره یا تکذیب وکړو د موسی ته غلطه وایې ته دروغ وایې او عصا نافرمانی وکړه د الله رب العزت ثم ادبر یسعى بیا شا وګرځوله کوشش شروع کړو د ادبر نه مراد مختلف دي یو دا چې د موسی علیه السلام سره په دغه وخت کې خبرې پرېښودې هغه چې ورته کومې خبرې کولې او معجزې ورته وښوه نو د دغه محفل او دغه بحث ختم کو شا وګرځوله واپس شو او کوشش شروع کړو د مقابلې ثم ادبر یسعى یا د حق نه شا وګرځوله او د حق د مقابلې کوشش وکړو او یا بعضې مفسرینو دا ویلي دي چې کله د اژدها ولیده نو د دې نه ډېر زیات په روب کې شو په خوف کې شو په یره کې شو نو شا وګرځوله او په منډه شو ثم ادبر یسعى شا وګرځوله او منډه کړه فحشر فنادى بیا خپل متبعین راجمع کړو ټولو ته آواز وکړو ټول راجمع کړو انسانان او دغه شان د چې کوم په حکومت کې وو که هغه د قبیلې والو که هغه بني اسرائیلو که هغه ساحرانو جادوګرانو ټول راجمع کړو او دا اعلان یې ورته وکړو فقال انا ربکم الاعلی ورې زمانه به اوړی نه زه یم ستاسو رب څه مطلب دا چې تاسو ګوره په دې ځای کې اوسئ په مصر کې اوسئ دا ملک زما د حکم د لاندې دی او دی زما په خبره باندې دا ملک چلیږي زما په تدبیر باندې چلیږي نو تاسو به زما نه اخوا دېخوا کېږئ نه انا ربکم الاعلی فاخذه الله نکال الاخرة والاولى او دا خبره د مخکې هم کړې وه د موسی علیه السلام سره په ړومبني وخت کې چې کله ړومبنې پیره باندې میلاو شي نو په هغې وخت کې هم د خپلو مصاحبینو ته درباریانو ته وایي ما علمت لکم من اله غیري ګورې ما ته زما نه علاوه بل څوک اله نه دی معلوم ستاسو دپاره ستاسو دی بل څوک هم الهي صرف زه یم معاذ الله نو الله رب العزت دی راونیو په دې دواړو خبرو باندې فاخذه الله الله دې راونیو نکال الاخرة والاولى په سزا د وروستنۍ خبرې چې دا خبره کړې وه چې انا ربکم الاعلی او په سزا د اولنۍ خبرې چې دا ویلي و چې ما علمت لکم من اله غیري ځان ته اله وي او الله هلاک الله د خلقو مخې ته راوغورځاو او خلق ولیدو فاخذه الله نکال الاخرة والاولى یا بعضې مفسرین وی د نکال الاخرة نه مراد سزا د آخرت ته او د نکال الاولى نه مراد سزا د دنیا ده په دنیا کې هم هلاک کو الله او په آخرت کې به هم سخت عذاب د په برخه باندې ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى په دې واقعه کې د موسی علیه السلام په دعوت او د فرعون په تکذیب او د فرعون په هلاکت کې عبرت ته نصیحت ته پکار ده چې د دې نه خلق عبرت واخلي هغه سړی به دې عبرت اخلي چې کوم سړی خشیت لري کوم سړی په زړه کې یری د الله نو هغه سړی به دې عبرت اخلي نو تخویف دنیوي ذکر کو
د دنیا د عذاب یره. و د دین وروسته به بیا د الله رب العزت د قدرت دلایل بیانې تر د آیت نمبر 33 پورې. بیا به د هغې نه وروسته د قیامت ذکر دوباره راځي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه.